الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمنان آخل دی جاوی آغا په تحقیق سره مؤمنان کامیاب دي خلق جاوی په خپل منځونو کې عجزي کوي عزتمندو دا منځ دا اهم عبادت دی خلق په دې کې ډېره زیاته سستیا کوي او داسې سستیا کوي چې د منځ ټیم راشي نو خلق په هغه ټیمونو کې په خپلو مصروفیاتو کې مصروفی او مبتلای حالانکه تاریخ په دې باندې گواه دی یو تاریخ نه چې د یو کس تاریخ نه بلکې د صحابه او تاریخونه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د سهار منځو عمر فاروق تعالی عنہ محراب ته دنده کېده یو عربي راغلی او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د قتل په اراده باندې او جمعه ته چې څنګه لړ عمر فاروق تعالی عنہ په مانځه باندې ودرېد تکبیر تحریمه وکړو سوره فاتحه لوستل شروع کړ سړی د محراب نه راووت په عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ګزارونه شروع کړ او چې ګزارونه شروع کړ نو عمر فاروق زخمی کو رضی الله عنه چې زخمی شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ صحابه روانه سو نو دغه غلام چې رانسو نو هغه غلام هغه کس هغه خپل د یری د لاس نور صحابه چې هغه زخمیان کړ او بیا اخیری صحابه راټینګ کو نو چې کله دای یعنی اراده وشو چې زما د وتو بل لار نشته نو په خپل خودکشي وکړه عمر فاروق تعالی عنہ بیهوش نو چې په هوش کې راغی عمر فاروق تعالی عنہ نو خلکو ته وی سټین دی نو خلکو ورته د مازه ټیم شته کې نشته نو هغه ورته چې د مازه ټیم دی مازه ټیم تیر شوی دی کنه دی یعنی صحابه به چې هوش کې راتله نو هم باید وي چې د مازه ټیم تیر شوی دی کنه دی او مونږ شوی دی کنه دی شي هغه سره فکر داسې د مازه غم باو درد باو دارنګ رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته ګوره د صحابه په وګو باندې لاسونه یې خو دي خپې ځان پسې راکاږي رسول الله وسلم چې نو هغه یعنې را روان دی جومات ته لمونځ کوي صحابي په خپله وایي موږ لیده چې رسول الله وسلم خپې ځان پسې راښکو دي داسې او را روان نو عزتمند مسلمانانو دا څومره پیغام چې زمونږ اورئ نو نهایت هر ځای کې چې هر وخت چې دنیا او د آخرت کامیابی دا صرف د الله په عبادت کې ده من صحیح ټول عبادت صحیح ده من صحیح نو ټول عبادت ټول عمر یعنی ټول جون ستاسو به یعنی د انسان بیا چې هغه د ناکامیابۍ هغې کې پریشانی هغې کې خفګاني هغې کې سکون نه وي هغې د وجې نه انسانان بیا په بې برکتۍ او بې خیرۍ او په عذابونو مصایبو باندې مبتلا د دې د وجې نه دا هر مسلمان دا کوشش کوي چې هغه خپل منځ په خپل ټیم باندې وکړي لکه تاسو ته ما ووي مسلم بن یسار رحمه الله په سجده باندې پروت او په سجده باندې دومره اوږده سجده وکړه چې د خولې نه یې وینه راله فضایل صدقات کې مولانا زکریا رحم الله د هغې واقعه نقل کړې ده او داسې چې خولې نه یې وینه لاړه بیا تر دې حده پورې چې دوه غاښونه یې د خولې نه وغورځېدل یو کس ورته وي حضرت مو خو داسې عبادت نشو کولی را تاسو چې څنګه کوئ مسلم بن یسار رحمه الله فرمایي وایي سړیا چې د کوم څیز شوق منې کوم څیز په شوق غواړي د کوم څیز سره د محبت او مطالبه وي او ته وایې چې دا څیز مې حاصل کړم د هغې دپاره به عمل کوئ چې دا دې نه حاصل کړی او شی شوق دې نه یې کړه او ته وایې چې هغه به راته میلاو شي نو دا نشي میلاوېدی
دنیا کې لکه کسب کوي او سیز ګټي او سیز حاصلای نو دغه لپاره انسان مهنت کوي نو اعلی سیز حاصلېږي نو هغه چې جنت حاصلای او د جنت یقیني پته مای نو تبا دنیا کې مشقت په عبادت کې کوي دا د نه کړي واسي وای چې دا ماته حاصلېږي نو دا چرته نشي حاصلې او هغه یو عجیب مثال پیش کړه لکه یو سړی خزه نشته او سړی تراشي وای زما بچی نشته نو واده دې نه کړي نو بچی څنګه وشي بچی باندې کې چې واده دې وکړه کنه نو جنت به حاصلېږي چې ته عمل وکړي کنه چې عمل دې نه کړي او ته صرف جنت ته نو جنت به څنګه قرآن کریم هم دا وایي چې ان الذين امنوا وعمل الصالحات دا خلک چې ایمان وروړ دی او عمل صالح کوي د الله د نبی په طریقه باندې عمل کوي نو دا خلک به د هغوی لپاره بیا جنت ته الله دې مونږ او تاسو ټول منځ کوونکي یعنی په پابندۍ سره جوړ کړي وما علینا الا البلاغ